نن د 2015 کال د دسمبر 22 نیټه ده چې دلته په کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنې محترم رئیس ښاغلی یاسین ناصري صاحب او دغه محترم ټیم په ډیرو زیاتو هلو ځلو سره وتوانېدل تر څو د افغان مهاجرینو د شته ستونزو د حلولو په خاطر یو شانداره غونډه جوړه سي چې په دې غونډه کې د امریکې ډیر لوړپوړي چارواکي سیاسي چارواکي لکه کانګرسمنان ښاغلی جوش هاردر او ښاغلی ادم ګری او همداسې نور لوړپوړي چارواکي پکې رادعوت شوي ول او د افغانانو ټول مشکلات ستونزې ځان سره یاداست کړې او په کلکه یې د افغان مهاجرینو سره واده وکړه او دا واده یې وکړه چې انشاءالله په کانګرس کې به د افغان مهاجرینو ټولې ستونزې سره څیړي او هغه به حلوي د افغانانو ټولې شته ستونزې ځانونو سره یاداشت کړي ګران افغانانو یو شی زه تاسو ته ووایم چې دلته په امریکا کې کانګرسمنان ډېر قوي خلک دي هر څوک یې لیدلی هم نشي او اسانه خبره هم نه ده چې دومره یو شانداره سیاسي غونډه ونیسي او د امریکې سیاستمداران راسي دلته افغانانو ته کیني او افغانانو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو څه غواړئ دا اسانه کار نه ده دا کار ښاغلی یاسین ناصري صاحب کړی ده خدای دې ته اجرونه ورکړي شپه ورځ د افغانانو په خدمت کې ده یو شی زه تاسو ته وایم ګران افغانانو باور وکړه دومره مینه دې خلکو موږ سره وښوده همدې کانګرسمنانو دانه دانه هر افغان ته غېږه ورکړه او زمونږ او تاسو ډېر زیات تعریف یې وکړو نو کله چې دا خلک موږ ته دومره احترام کوي زمونږ کلچر ته زمونږ دین ته زمونږ حقوقو ته ولې ما او تا د دوی احترام ونه کړو حداقل د دوی په ملک کې اوسېږي هغه چې د تا کلچر ته احترام کوي خو ته هم د هغې کلچر ته احترام کوه که نه پټو مه اغونده پلنګي دریشي مه اغونده داسې یو جامه مه اغونده په ښار کې چې خلک ویره یې بدماشي مه کوه قربان دې د ګیري سمه زی خپل کار وکئ خپل روزګار وکئ جرم مه کوئ د جرم نه لرې تښتئ بدماشي مه کوئ حوصله ولرئ یو افغان چې مجرم واقع سي ټول افغانانو سره در په دره خاورې په سر کیږي قربان مې د ګریسم په خپل بچو باندې درس وایي چې سهار ته بیرته وطن ته لاړ سئ حداقل د خدمت جوګه سئ کار وکئ سخت کار وکئ خپل بچو ته خپل فامیلونو ته خپل د اکا خپل د ماما خپل د ترور بچي ته پیسې پیدا کړئ دا خو یو اپرچونیټي ده دا خو یو سهولت ده د افغانستان وضعیت خو ګوري قربان هر یو سیمه ته دلته ژوند کوو درې څلور کورنۍ زموږ او ستاسو په اوږو باندې پرتې دي او مجبور یاست چې موږ هغه حمایه کړو قربان مو د ګیري سیم ډېر ښه زیری دي انشاءالله زموږ او تاسو دا ټول مشکلات به ځي په کانګرس کې به هلته ویل کېږي او بالاخره یو د حل لاره به ورته پیدا کېږي سلامته اوسئ